باچا خان او سیکولریزم. سلام، وخت مو بخیر. قدرمنو، زه سیام خان یو وار بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي اوسئ. زما په لاس کې دا کتاب د ډیر محترم ښاغلي سمسور منګل دی چې باچا خان او سیکولریزم نومیږي. د دې کتاب د لوستو وروسته اړ شوم چې تاسې ته یې هم سجست کړم او در وښایم. دې کتاب نوم باچا خان او سیکولریزم دی. لیکوال یې ډېر محترم ښاغلی سمسور منګل دی. کیدای شي چې ډیری شی ملګرو دا کتاب له خپله نظره لوستلی وي. د دې کتاب د لوستو وروسته په دې اړ شوم چې تاسو ته یې هم در وښایم او سجست یې کړم. په دې کتاب کې ښاغلي محترم سمسور منګل صاحب ډېر بشپړ لیکل کړي دي په نشنلیزم، ګیزم، لیبرلیزم، سیکولریزم او په مذهب باندې. تاسې هم کولی شئ چې دا کتاب ولولئ او د دې استفاده وکړئ. د دې کتاب د لوستو وروسته به ما ته لپه دوا وکړئ. زه پوهیږم چې دا کتاب مو تشې منګولې نه پرېږدي. حتما یې ولولئ. کور مو ودان.